چې کوم کار کړی دي کوم زبان مو کړی دي د پراته وځي او تر مرګ پورې ما ادب دورنوي نه ده ما ادب وزارت نه دی ما ادب هغه پښتون خان دا وخت ډېر سخت تکلیف ورکړ په ډېر لوی عذاب وخت د دیوانو هم پیښې دي د دننه څخه هم پیښې دي ورځ په ورځ په دې تکلیفات کې نور اضافه کوي دا یې موږ راغلي یو موږ په دا سمځای کې موږ هغه ټیم ورک موږ ټیم ورک زردوال جلا لګیا دي پایله په بغل کې نورې دي جلالات روان دي زه جلا لګیا پایله په بغل کې نورې دي جلالات روان دي مجید خان جلا روان دي ډاکټر علي جلا روان دي موږ خپل ځان ایکسپوز کړي د بلوچو موږ ځان ایکسپوز کړي وایي د نشانو موږ ځان ایکسپوز کړي خپل وطني سیاسي مخالفین چې موږ په موږ کې څونه یونټي شته په موږ کې څونه ډیسپلین شته دغه بلوچستان چې اوله په رسنۍ کې راوړو ډېر سخت ګبراو چې پښتونخوا والوں के साथ हम कैसे समझ पाए ये तो हमें जिंदा कर जाएगा लेकिन څوک څه په دې پوښتنه چې د دې خلکو معیار خوراک ماده او دا ډېر محدود کشمي دا په ډېر کشمي شیان باندې بس دې د ځان فرق کوي د پښتانه فرق کوي ولې موږ ټیم ورک ودا کې چې پارلماني لیډر کوو وزیران ورسره وو ممبران ورسره وو چې بار په دې باندې موږ زور واچاوو چې وزیران راشي ځو کولیشن حکومت ته ځو موږ سم د برابرۍ په بنیاد موږ ټول موږ پښتانه وطن سرکاو موږ خپل پارټي سرکاو کوو موږ خپل پښتونخوا سرکاو کوو چې د برابرۍ په بنیاد دا څنګه پوهیږي چې سبا راغلي چې په برابرۍ په بنیاد آیا موږ په دې حکومت کې ډېر برخه راوړي ده که موږ له مخه حکومتونه ډېره برخه راوړي مخکې حکومتونو کې کرپشن زیات لوټ مار زیات لیکن دا د پریډیټ چې دا ټول سوي دي د پاکستان د شام هغه د رپورټ جوړي د پریډیټ مطابق یعنی د دې صوبې په کارکردګي کې د دې حکومت ګراف ډېر بالا دی د کار یعنی دا کار ګراوند ښکار کوي پر میدان ښکار کوي چې کار لیکن موږ په دې نه خلاصو موږ که ټیم ورک کړی موږ که څلور پنځه ګډ وزیرانات تلای نیشنل پارټۍ سره موږ به ډېرې ګټې راوړو موږ به ډېرې نوکري راوړو موږ به ډېرې فایدې راوړو بهرحال دا غلطیانې ولې هر څه ولې دا شاموس لیکن پر دې باندې چار دا ولې وسو چاو نن یعنی څلور کال د سکرټری په دفتر نه نوته موږ دا بهترین زموږ خاطر زموږ د یونټانو دفترانو د علاقې دفترانو بند د یونټانو میټینګونه ختم موږ حکومت پیدا کړی د پارټي میټینګونه پیدا
زموږ حکومت نه دی پکار زموږ پارټي پکار ده موږ د پارټي یو مضبوط وجود پکار دی نن هغه وجود ته نقصان کوي ورساوه بارا الیکشن دوه سوه شپېته کې رحیم صاحب د الله پاک جنت فردوس نصیب رحیم صاحب دا فاؤنڈرز د پارټۍ رحیم صاحب ډېر پاک ډایرکټر په پارټۍ په جوړولو کې ډېر لوی کردار الله پاک دې هغه جان ښایسته کړي زموږ هم پر هغه خوالیار ده کل نفس ذائقة الموت وقت تر کې ډېر په صفا اقتدار نن هغه پاتې شوي سیټ باندې دا اتو میاشتې یا زموږ میاشتو پارټي فیصله کړې ده څنګه کړې ده زموږ دپاره سر په ستونزو خبره ده لیکن داسې به لولئ هر کارکن به داسې لولئ لکه محمود خان چې وشو چې د دې پارټۍ لیډر محمود خان دا هلته څوک بیا نه اخلي چې جمال ترکي څوک دی یا پلانی څوک دی یا نوابیان څوک دی یا پلانی څوک دی ولې چې هغوی غوندل الیکشن کې نو دا نه ښکاره کېږي هی یو مخصوص شي چا ګټلی وي بیا څه نه وبایلئ بیا څوک راغی نه دا اوس ټول زموږ د امیر چل د هوکار مسله هر څوک واس ځوان هر څه کېدلی شو باران ټایم مختصر وي د اختر به نو الیکشن به کوو او ورسره د دې الیکشن بعد به د پارټي الیکشن به کوي او په پارټي په الیکشن کې دلته کارکنان سماج صاحب لیدلي دي خپل فکر ورسره شریک کړی دی پارټي کې ریفارم غواړي الیکشن ریفارم غواړي هغه سابقې طریقې چې کوم سابقه طریقې روانې ما په فکر راغلی هغه الیکشنان نو هغه سلیکشن د سلیکشن په نتیجه کې نن پارټي ودې ځای ته ورسېده سلیکشن نه وي الیکشن او اتصال وي زه بطور د پی بي درې نماینده او بطور وزیر زه خپل ځان د پی بي درې حلقې ته د اتصال دپاره پرېښود پښتونخوا ملي پارټۍ ته د اتصال دپاره پرېښود او ټول پښتون قوم ته پکار دي چې د ما څخه د اتصال راغلی اول ازما انتصاب بیا له ټولو پارلماني ګوندونو سره انتصاب ولې چې چیرې د سزا او د جزا نظام نه وي هغه نظام ډېر وخت نشي چلېدلی اتصاب وي هغه د پاکستان د میر رنګ نه سم اتصاب نو باران څلور کاله تېر شوي دي اووه اته میاشتې پاتې دي دغه زموږ دپاره یو ټسټ دی زموږ د څلور کالو د پرفارمنس چې موږ څلور کاله کوشش کړی دی دا به بلکل په ډېر سنجیدګي سره زیارت په الیکشن کوو
دلته یې وشو پارټي وکړي د پارټي شموار وګورو یعنی زه ودې ته تیار یم هغه زه نه وم تیار زه ودې ته تیار یم چې زما هغه پلانې ایگزیکټیو کارپلان دا په سر کوو دا بل ورځ ماته یوسف خان ټلیفون راځي چې پروګرام ولې ټیک دی زما او ستا په منځ کې دا ستر فرق دی د دې سزا ولې مو ټول پښتون کار کوو زما او ستا نن د یوې غلطۍ چې ما وپایې د دې نقصان و پښتون ولس ته رسوي پښتانه قام ته رسوي دا زما او ستا دی نه دي چې ته ما ته نقصان راورسوي او زه تا ته نقصان ورسوم دا نقصان ټول پښتانه قام ته رسوي دا ما ته نه رسوي دا پښتون غریب چې د مذهب په نامه د اسلام په نامه درس څلوېښت کاله ملا پر راګرځولې چې نن یې سترګې پیدا کړي نن یې ګډ دماغ کار وکړي چې یو دا خو اوښ دی دا خو حقوق دي دا خو نوکرۍ دی دا اقتصادي دی دا خو وطن دی مادیات دي فلانه دي چې نن د ده ذهن خلاص شو مخې ودې خواته شوه هغه موږ دا تماشې شو آخر دا کار په چا پسې کېږي دا په چا پسې کېږي نو دا ټول شیان اقتصاد هم کوي د پارټۍ الیکشن هم کوي الیکشن ریسپانس هم دي او دا وخت موږ ته 200 دا زموږ دپاره اهم دی کار به کوئ محنت به کوئ خواري به کوئ او دغه بعد به د پارټۍ د الیکشن انشاءالله تیاري کوو او پارټۍ الیکشن به کوو موږ سره ډېر ښه ځوانان ټیلنټډ ځوانان شته ډېر ښه دماغونه شته یعنې ډېر ښه ډریم شته د دنیا په پالیټکس باندې له نیټ سره سوشل میډیا سره د دنیا په پالیټکس د دنیا په معیشت پر دې باندې ډېر ښه اپډیټ دي ډېر ښه پوه دي لیکن هغه برین یې نو مخته نه راځي هغه ورځ په ورځ ضایع کړي هغه ته څو ناست دي چې هغه دماغ په کار د پښتانه لپاره په کار راوړي لیکن نه لکه یو مخته په کار دي چې هغه ټیلنټډ ځوانان د یو ښه د پارټۍ د الیکشن په ذریعه هغه برین هغه دماغ هغه ځوانان ورمخته راشي او چې د دې پارټۍ هغه ادارې دننه هغه مضبوطې کړي پارټۍ مضبوطې کړي که پارټۍ مضبوطه وه نو به پښتون قام مضبوط چې پښتون قام دلته مضبوطه وای نو ما او تاسو سره دی لارو بار افغان نو ما خبرې وکړې دي بخښنه غواړم الیکشن موږ باید خو بیا دغه سکتر هم وزیر دی بیا کله خبره وکړه بیا رسول الله زیر له اول ورځ د مجید خان سره اخته وو ته به مو چنده راکوي که چی شي اسمبلی کې که چانا کومات شي مجید خان چانا کوي نو ډېره مننه ملکجي خاص چیرغي ملکجي ډېره خاص ستا او د ستا د ټول ټیم په ډېر مختصر وخت کې ډېر ښه زما ډېره وخت بعد داسې ملګري موږ سره غونډ شو یا موږ سره واورېدل دا ګرد په ټلیفانه په خالي په یو میسج په ټلیفانه باندې د ژوبو څخه شراني څخه ارنایي څخه له چمنو څخه یعنې د پښتانه ټول وطن څخه دوی راورسېدل او انشاءالله سوی څخه کار سوی کیسه کوي د خلکو نو
سوی والا چې راشي د هند دا یخه هوا کښېني دې خبره نو زما خپل روح لالا سره دا مجلس ما د ملګري ډېر پېښ شوي دي زه غواړم چې دا الیکشن شنه په خیر تر کړي چې یو ښه پروګرام ورته جوړ کړو یو ښه میوزیک پروګرام ورته جوړ کړو چې راشي انرژي پکې راشي نو ژوند پکې راشي خوشحالي په جوړ کړه هر وخت ګرام نو انشاءالله دا ځوان سرواده ده چې د دې غواړو چې په پلاسټیکا کې غواړو ښه پروګرام درته جوړوم ښه میوزیک درته جوړوم ښه ټولنه پکې وکړو